عظیمو ادارو کی د دې کېږي شمارا عظیمو ادارو کی د دې کېږي شمارا ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کی د دې کېږي شمارا ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره د علم خواږه خویندو ته ورکول د دې مقصد دی د علم شمع هر کور کې بلول د دې مقصد دی د علم رڼا لور په لور خورول د دې مقصد دی د علم رڼا لور په لور خورول د دې مقصد دی په هر معیار پورا د عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شمارا ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره د علم سره دلته اخلاق خویندو تخایي د خوب نبی سیرت رنا اخلاق خویندو تخایي د مینې محبت خوږه اخلاق خویندو تخایي د مینې محبت خوږه اخلاق خویندو تخایي د ټول خو اخلاق د یو ښکلې فواره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شمارا ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره حاصل کړئ د قرآن او د حدیث کلی علمونه حاصل کړئ د اردو او انګریزي ژبې کورسونه حاصل کړئ مختلف قسم فنون او هنرونه حاصل کړئ مختلف قسم فنون او هنرونه نو نن درته مقدا بیا بنوي دوباره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شمارا ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره په دې کې ډېرې پوهې او ماهرې استادانې د علم او شعور ډېوې دي ډېرې قابلانې درانه خویونه لري هر چا باندې ګرانې درانه خویونه لري هر چا باندې ګرانې کوي هر یو شاګرد سره ډېر گزارا ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شمارا ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره دوی فی سبیل الله دلته کې ټول علمونه ښایي د علم او هنر په لور زموږ زنانه بیایي د علم او هنر په کالو ښکلې شي دا وایي د علم او هنر په کالو ښکلې شي دا وایي زموږ د روښانه مستقبل د سهارا ایمان
ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شماره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره د علم او ادب ښکلی ماحول پکې موجود دی د ښه معیار مکتب ښکلی ماحول پکې موجود دی د دین او د مذهب ښکلی ماحول پکې موجود دی د دین او د مذهب ښکلی ماحول پکې موجود دی په ډېر ښکلي ترتیب د جوړه شوې نظاره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شماره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره اے خویندو تاسو ټول ځان روښانه مستقبل کړئ علمونه هنرونه تاسو خامخا حاصل کړئ د علم او هنر په قافله کې ځان شامل کړئ د علم او هنر په قافله کې ځان شامل کړئ حاصل بشي مقام د تا په شان د ستاره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شماره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره قاری ندیم آیاز له الله ورکړو دا اعزاز په 2019 کې د دې وکړو آغاز په 2019 کې د دې وکړو آغاز الله دې همت ورکړي چې نور هم وکړي پرواز الله دې همت ورکړي چې نور هم وکړي پرواز ادا کړه عیسی خان د خپلې برخې کفاره ادا کړه عیسی خان د خپلې برخې کفاره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره عظیمو ادارو کې د دې کېږي شماره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره ایمان انسټیټیوټ یو عظیمه اداره